نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به د شپې کله مده کېده نه دا دواړه سورتونه به یې ولوستل په لاسونو به یې چوف کړل او دواړه لاسونه به یې په ټول یجود مبارک راښکل او به کله به نبي علیه السلام بیمار شو نو بیا به هم دا دواړه سورتونه ولوستل او په مبارکو لاسونو به یې چوف کړل او هغه لاسونه به یې په ټول وجود راښکل تر دې حده پورې چې کوم وخت نبي علیه السلام وفات کېږي په مرض وفات کې حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې هغه صورتونه او هغه دعاګانې چې نبي علیه السلام به کله بیمار شو په ځان به یې چوف کولې اوس دا خو داسې وخت دی چې نبي علیه السلام مبارک په ځان باندې لاس نشي راښکې کمزوري دي نو دا مه ولوستل دغه ادعیه دعاګانې او صورتونه مه ولوستل دومره هوښیاره بیبي ده چې که بل انسان وي نو په خپل لاس کله چوف کړي نو پرې راکاږي نو ما وی چې دا مه ولوستل او د نبی علیه السلام مبارک لاس مې راواغېشت او د هغه په لاس مې چوف کړل مې د هغې لاس مې د هغې په وجود راښته مې چې زما د لاس نه خو د نبي علیه السلام لاس ډېر د برکت دی لیستل مه وکړل او چوف مې د نبي علیه السلام په مبارک لاس کړل او لاس مې د هغې په وجود راښکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سحر وخت کې وفرمایل وی نن شپه الله ماله یو دوه صورتونه راکړل چې د هغې مثل نه په تورات کې شته نه په زبور کې شته او نه په انجیل کې شته او دې کې د انسان ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت دی زه هم په دې وجه تاسو ته ذکر کومه چې زموږ په دې وطن کې یو لوی مرض دی او لویه بیماري ده هغه د کوډ او د جادي ده څه دروغ دی او څه رښتیا دي خو بعضې کوډګر دي بعضې جادوګر دي ساحران دي چې هغوی په پیسو په خلکو کوډ او جادو کوي ډېر کم دي او بعضې بیا داسې وي چې یو انسان ته د وسوسې بیماري ولګي دې غریب ذهني بیماري وسوسې نو چې چا سره هم کېږي نو دا وایي چې په ما سحر شوی دی په ما کوډه شوې ده په ما جادو شوی دی په ما تعویض شوی دی او بعضې داسې وي ظالمان او بدبختیان تعویضګر چې هغې له یو سړی لاړ شي د خپلو پیسو دپاره او د دولت دپاره دروغ ورته وي تا باندې چا کوډه کړې ده په تا تعویض شوی دی په تا جادو شوی دی دا یو عامه بیماری زمونږ په دې وطن کې شروع ده او عموما زنانه ښځې په دې بیمارۍ کې مبتلا دي چېرته کور کې ځان له یو چرګوټۍ دوه ساتلي چې هغه غټ کړي نو یا اوسي چې د تعویضګر له په ما کوډه شوې ده هغه هم چې چرګوټي ته وګوري چې را کوټې دی نو یې وړه شوې ده او که غټې نو یې ښه مضبوط تعویض شوی دی چرګوټۍ ته ووایي نغدې پیسې ته ووایي او زموږ خلکو کې خو عقل فکر سوچ خو ډېر کم دی که نه نو د دې دواړو صورتونو فایده درته زه ښیم د دې چې ته تلاوت کې او د دې ورد کې ماسخوتن د کېږي او دا ولولې او په ځان چوف کې یا سار چې پاسې او دا ولولې او په ځان چوف کې دا د الله د کتاب صورتونه دي نه به در باندې کوډه کېږي نه به در باندې جادو کېږي نه به د تعویض اثر در باندې کېږي د هر غم نه به خلاص دی نو ته له خلکو پسې تور چرګوټي زغلی او تور چیلي زغلی او ردیځې او د پنجاب او د یو ځای بل ځای په کوډګرو ساحرانو پسې ګرځې د الله په کتاب د خدای په قرآن عمل ولې نه کوې او دا زمونږ ایمان دی او زمونږ عقیده ده چې د الله د وینا نه مضبوطه وینا د انسان کې دی چې نه نو د الله وینا ده د رب العالمین د کتاب وینا ده دا دواړه صورتونه په مکه مکرمه کې نازل دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت جبریل علیہ السلام ته یو ځل فرمایي چې
یو سرکشه پیری دی او ما تنګی دا پیریان شته دین انکار نشي کولی قرآن حکیم کې دا خبره ثابته ده د پیریانو وجود سرکشه پیری دی او ما تنګی جبریل علیه السلام رب العالمین ته وویل الله ذوالجلال دا دواړه صورتونه ورته راولېږل چې د الله رسوله د دې دواړو صورتونو تلاوت کوه د سرکشه پیریانو سرکشه شیطانانو نه به زه محفوظ ساتم دا دم یوازې د نبی علیه السلام دپاره نه دی دا د ټول امت دپاره دی دا د هر مسلمان دپاره دی نو ګوره دا دواړه صورتونه د سرکشه پیریم دم شو یہ سرکشه پیری نه په الله تا خلاصوي نو د عامو پیریانو نه خو به پې خامخا الله ساتي او د سرکشه شیطانانو نه چې تا له تکلیف درکوي او تا په مصیبت کې مبتلا کوي او تا کې بیماری پیدا کوي بعضې بیماری د شیطان د پونګې د وجې نه پیدا کېږي د شیطان د پینګه ډېره پلیته ده بعضې وخت کې سړي له موکه ورکړي په دې ګوته او خپله پلیتي د انسان په وجود کې وردن نه کړي نو ډېرې بیمارۍ دي چې هغه د مستو شیطان د شیطان د دغه موکې نه او د هغه د هغه تونګې نه د انسان په وجود کې پیدا کېږي شیطان تونګه ورکړي موکه ورکړي او خپله پلیتي په وجود کې وردن نه کړي ډېرې بیمارۍ د دې نه جوړېږي نو چې د دې دواړو ورک کې جبریل علیه السلام د الله د نبي علیه السلام نه راوړي دي نو د سرکشه شیطان د اثراتو نه د هغه د ټونګې نه چې کومې بیماری پیدا کېږي د پیریانو نه رب العالمین به دې محفوظ وسات یو دم پیدا شو بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې شریفې ته تشریف یوړو هجرت د مدینې منورې شو څلور کاله تقریبا یو شان متواتر د مسلمانانو د کافرو په منځ کې جنګونه مسلمانانو به جهاد کو کافرو به لګیا جګړې به کولې شپږم کال د هجرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیبیې ته راغی اوږده واقع ده په حدیبیې کې د کافرو سره په 11 شرطونو جوړه وکړه چې دې طرف نو نبی علیه السلام وزګار شو د خیبر یهودیانو سه شیطانی کړی و مخکې یو ځل نه څو څو ځله نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره د صحابه کرامو تقریبا 1500 صحابه د هغې یو لښکر واخیست او په خیبر ورسېد هغه د مدینې منورې سره خوا کې خیبر دی او الله وله فتح ورکړه خیبر فتح شو په دې خیبر کې یو زنانه وه یهودنه وه د دې یهودیانو مسلمانانو ته ډېره لویه غصه او بغض اوس هم پړه کې پروت دی اوس هم که د امریکا د مسلمان خلاف څه اقدامات کوي نو د دې پشت کې شاته ګورې یهودیان ولاړ دي دا ټول سکیم او سازش د یهودو دی د امریکې په معاشیاتو په اقتصادیاتو د هغې په دغه پینټاګان چې دا کوم د هغې پولي چونی دی په دې ټولو د یهودیانو قبضه ده د هغې په سینټ د یهودیانو قبضه ده د هغې کې څومره د پالسۍ د جوړولو ادارې دي دا ټول د یهودو په کنټرول کې دي کله کوئی بش به لاړ شي فلانکې به راشي ریګن لاړ او بش به راشي او دې به لاړ شي بل به راشي مسلمان ته به د دې طبیعت ټیک شي نه ګورئ دا یاد ساتئ د هغې پالسي یهود جوړی او هغه د مسلمان په دشمنۍ بنا ده نو که هر یو صدر د امریکې راځي د هغه پالسۍ تابع وي زمونږ د پاکستان چل پالسي خو نه ده چې د افرادو تابع دي وي د هغې یو خپل سازش او سکیم دی یو مضبوطه پالسي ده د مسلمانانو په دشمنۍ نو دا یهودیان د مخکې نه د مسلمانانو خلاف د دې یو سازش او سکیم روانو یو زنانه و بوډۍ ښځه وه هغې نبي علیه السلام ته د دشمني کوله عداوت نو یو چیلې یا یو ګډی حلال که او په هغې کې نبي علیه السلام ته زهر واچو دا یو سازش نو ډېر سازشونو یو ځل نبي علیه السلام دوی له تللی په څه مسله کې دعوت یې ورکړه د الله رسوله په پلانکۍ ورځ راشو مونږ مشوره کوو میټینګ کوو نبي علیه السلام په هغه ورځ لاړ د یو دیوال سوري هلته یې ورته څادر واچو او حضور پاک مبارک ته وایي دلته کښېنه مونږ راځو مشوره کوو
او د میچنې غټ پلې بره د کوټې سر ته خېجولو او هلته یو انسان پوه کړی و وایي چې څنګه نبي علیه السلام د دې سوري ته کیني دا پل به پرې د پاسه راوغورځوي دا ګوره څونه مضبوط سازش او د دوکې سازش ورې ظاهر کې د پیغمبر علیه السلام سره لیکل کړي و معاهده کړې وه چې یو بل ته به ضرر نه رسو الله نبي علیه السلام پوه کړ زر پاسه ولې وی بره سړی ختلی دی او پل د میچن در باندې راغورځوي وزیر پاک مبارک دی فوراً به اوچت شو سازش یې ناکام شو دا خود کې دوی سازش جوړ کړی په غزوه خندق کې دوی سازش جوړ کړی او د مکې مشرکان یې رابللي اوس خو خیبر پته شو نو غصه یې پړه کې نور هم راله نو هغه یهودانه هغې په هغه ګډ یا په تیلي کې زهر واچو او نبی علیه السلام مبارک له دعوت چې پیغمبر علیه السلام هغه غوښه راواغېسته هغه نولی او خولې مبارکې ته یې کړه نو ښکته یې کړه صحابو ته وایي دا ډوډۍ مه خورئ ولې د الله رسوله وایي په دې غوښه کې زهر اچولي شوي دي وی تا ته چا ووایي وی ما ته دې نوړی الوی کې په دا لاس کې مې پرته ده چې ما مه خوره په ما کې زهر دی یو صحابي لږ خوراک کړی و هغه غریب د هغې نه وفات شو او لږ غوندې خوراک د نبي علیه السلام مبارک هم تیر شوی ښځه یې راوغوښته وی تا په دې ګډ کې په دې چیلي کې غوښه زهر اچولي دي وی صاحب تا ته چا الوی وی ما ته دې نوړی الوی چې دا لاس کې مې پرته ده دا د پیغمبر علیه السلام مبارکه معجزه وه دا خو لا د نبی علیه السلام بې شخصیت دی یو صحابي فرمایي وی قسم دی چې موږ به ډوډۍ خوړه او نوړی به هم د کاسې نه راوچته کړه نو وی زموږ په لاس کې به هغه نوړی سبحان الله لفظ وی دا د صحابو په لاس کې دا وی کرامت وی ما ته دې نوړی الوی چې ما کې زهر دی وی او صاحب زهر مې پکې چولی دی وی دا دې بدبختې ولې چو وی ما وی که دروغجن پیغمبر یې در نه به خلاص شو او که رښتونی پیغمبر یې نو تا تاسې هم ضرر نشي رسولی یا هغه ښځه مسلمانه شوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم معاف کړه وی زما معاف کړه دا سازش یې ناکام شو نو چې پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته راغی دا سن 7 هجري د 9 هجري د محرم میاشت ده هغې د خیبر یهودیانو بل سازش جوړ کړ چې په مرګ خو دې مونږ په جنګ نشو وهلی په زهرو دې مونږ ونه وهه د میچنې د پل نه الله بچ کړ یو زمونږ سازش پاتې دی چې هغې ته کوډ او جادو وایي نو په دې پیغمبر کوډ او جادو پکار او په یهودو کې په هغه زمانه کې انتهایی غټ غټ کوډګر او جادوګر او ساحران خلک موجود دي په مدینه شریفه کې یو دوه ښځې وې د لبید نوم او لبید ابن عاصم یهودي هم یهودي او دا دواړه ښځې په کوډو په جادو کې انتهایی مهارت یې لرو ډېرې زیاتې ماهرانې وې خلکو به ورله پیسې ورکولې او دوی به جادو او کوډه کوله نو د خیبر دغې یهودیانو اشرفی راولېږلې لبید ده دې سټالونو له د کوډې چل ورځي دا پیسې واله په نبي علیه السلام باندې کوډه جادو پې وکړه هغه یې ډېره ښه ده نو بیا دغې ښځو ته چل وکړه دا کوډه په اسانه طریقه ده ګران کار د حضور پاک مبارک کې به سر ګمنځه و نو دې ګمنځ کې همیشه ویښته روځي نو د نبي علیه السلام د یو غلام یا د یو وینځي په لاس باندې هغه ویښته حیات پیدا کړه چې کله نبی علیه السلام مبارک سر ګمنځ کې نو یو دوه درې ویښته ترې موږ له راوړه او په کوم ګمنځ چې نبی علیه السلام مبارک سر ګمنځوي د هغه ګمنځ یې غاښې به راله راوړی وی ډېره ښه ده نو د حضور پاک مبارک د هغه ګمنځ یې غاښې او د سر مبارک ویښتې حاصل کړل او هغې باندې په پیغمبر علیه السلام پوډ او جادو 11 غوټې ورکړې هغه ویښتو مبارکو له
11 او په هغې کې د هغه ږمنځ یې غاښ یې ومنډل او د ګنډلو د ستن دی په هغه غوټو کې ومنډله او دی راغونډ کړل دی په مومو کې بند کړل د شمې دا موم کې دي او د کجورې په دې سر کې که ستاسو خیال یو پوزکې غوندې وي داسې پلن غوندې یو شی وي هغه پوزکې یې ترې تاو کړ او په بنو زریق قبیله کې یو کوی دی بیر ذی اروان یا بیر زروان د هغې کوي په ویښ کې د دوو تیږو په منځ کې دا جادو دا کوډه ښخه کړه کومه چې د حضور پاک مبارک په ویښتو کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې له سحر او د کوډې اثر شروع شو که یو سړی وایي دا ولې قرآن حکیم کې په الله فرمایي والله یعصمک من الناس کتاب الله د خلقو نه ساتي لیکن د هغې دا مطلب نه دی ګورې یاد پاتې ساتل دا چې څوک به دې وجلی نه شي څوک به در باندې داسې نه مسلط کېږي چې تا دې مړ کړي د خلکو د مرګ نه به دې بچ کوم څوک به دې وجلی نه شي او عامه بیماری او سحر دا سحر خو مرض دی بیماری خو په نبی علیه السلام راتله په احد کې غاښونه مبارک شهیدان نه شو دا ته تخت تکلیف نبی علیہ السلام ته پیش شو چې عایشه بی بی فرمایي یو کار به یې کړی او یې به ورته وایي دا مې نه دی کړی یو کار به یې نه و کړی او عایشې بی بی ته به یې وایي دا کار مې جوړ کړی دی داسې یو تکلیف ورته ورته او حضور پاک مبارک فرمایي دا وجود مې داسې و چې لکه چا ګندلی دومره تکلیف ماته ورته او دا څومره موده دا اثر و دا خو یا څلوېښت ورځې اختلاف په روایت کې شته او یا شپږ میاشتې و او بعضې علما و یو کال دا اثر د حضور پاک په مبارک وجود مات سخت تکلیف کې نبی علیه السلام مبتلا و د کوډې ډېر سخت اثر یې ډېر خطرناک زمونږ په دې اکابرو کې یو ډېر لوی مفسر تیر شوی دی مولانا حسین علي صاحب رحمه الله د تفسیر او د قرآن حکیم د ترجمې او د قرآن د علومو ډېر لوی مهارت الله ورکوي هغه په خپل تاریخ کې لیکي د خپل استاد بنګال ته ولېږلم د دعوت او د تبلیغ په سلسله کې ما ورته وی چې په بنګال کې خو جادوګر ډېر زیات دی نو که دلته دعوت کوم او د تبلیغ کار چلوم هسې نه په ما چې ته جادوګر کوډ او سحر ونه کړي دا په مصر کې هم ډېر زیات دی مصر کې او په بنګال کې اوس هم دا کوډګر شته ما ته یو سړي خبره کوله مصر ته تللی ما ته وی دومره خطرناک جادوګر دی پکې دومره اوس هم کوډګر او دا نظر بندو والا او دا هپناټزم والا وی سړی ورته مخامخ ولاړی وی چې دا لاس ورته داسې کې سړی به په ځای ودرې مجال ته چې څوک د ځمکې نه راپوی نیز به ورته ګوري سړی به وایي چې دا لیونی شو که څه چل پېو شو چې تر څو ورته هغه مخامخ لاس نیولي دي د ځای نه رپ هم نشي ویلی او یې داسې جادوګر هم ما لیدلی دي دا ماته یو عالم خبره کوله چې تا ته اشاره به داسې وکړي ابدا نه مخکې روانې ته به ورپسې ځې ته د هغه نه ودرېدې بیا نه شي په ځان به نه پوه چې کوم قاضي ورپسې به روان میدان ته به دې ځنګل ته به دې وباسي او هلته به دې ودرئ او چې جیب کې در سره څومره پیسې وي ټولې به درنه وباسي بیا به درته صرف په لاس باندې اشاره توکي را روان به شي خپل ځای ته به راورسې او ورته به پته مو نه لګي چې ما نه چا پیسې وویستې او که نه کوم خوا تللی وم او کوم خوا لاړم دا بنګال کې اوس هم دا جادوګران شته بنګال کې چې دا کوم کسان دا مخکې په هغه دغه کې نیولي شوي وو په جیل کې وو ته د هغوی نه تاسو تپوس وکړې په حال به راته ووایي نو ما هغه خپل شیخ ته وایي استاد ته وایي چې زه خو بنګال ته ځم هسې نه هلته په ما څوک کوډه ونه کړي جادو را باندې ونه کړي وی هغه راته یو دم وښو چې په تا څوک هم کوډ او جادوي کې په اثر یې پېښې بس دا وایه
الله بستانه د کوډې هغه د جادو اثر ختموي او چې څوک در باندې کوي په هغه به پرېوځي. تنشر ورته په عربۍ کې وي استخراج. وی تقریر ته ودرېدم یو ډېر لوی جامع مسجد و په هغې کې خلکو ته مې دعوت د ایمان ورکوم. هغې کې یو جادوګر را باندې کوډه شروع کړه. وی زه په ځان پوه شوم. وی زه ناست ولاړ یم تقریر ته او ناګانه دې خپو ته دې ګیټو سره مې د اوسپنې یو کړی ور پرېوته. د اوسپنې داسې کړی. دا دواړه خپې مې یا کولو او یا یو بل سره جوختې شوې. زور یې راکړه. ګورم په سترګو څه نینم. خو زه محسوسوم چې د اوسپنې یو حلقه یو کړی مې د خپو ته پرېوت. پریشانه شو. ټولې باندې پریشاني راشي بعضې وخت. وی یو سیکنډ پس چې ګورم دې کوندو ته مې بله یو کړی پرېوت. وی چې لږ ساعت ګورم دې بډو ته مې بله پرېوته. وی چې ګورم په سیکنډونو کې بله مې دې سینې ته پرېوته. خدایه پاکه داسې اوس دومره زر زر او دور راکوي لکه چې څوک په پړي یا په اوسپنه څوک وتړي. وی دا هغه استاد هغه دم مې رایاد شو. وی زر زر مې اوس په هغه تقریر کې ودرېدم. رنګ مې زیړ شو او په هغه دم مې زر زر شروع کړه. وی هغه دم مې اخیري بس انتها ته ورسو چې کړپ شو بله کړی مې دې مرۍ ته ور پرېوته. خپونه شروع شوي و بله راتله. وی چې دې مرۍ ته مې کړی پرېوته. دغه ټیم کې دغه یو ذره وخت پاتې و چې ما هغه دم خلاص. دا دم مې نه وي خلاص کړی بس مرۍ مې کړی ته مې مرۍ ته پروت او بس پانسي به بل به. چې دم مې خلاص کړه کړپ شو چې هغه کړی کولو شو. مرۍ مې ازاده شو. بیا مې دوباره دم ووی. چفت مې کړې. د سینې هغه کړی زه نینم خو محسوسوم چې کړی پرته ده. په سترګو نه ښکاري. کولو شو. ډاډه شوم. تقریر اوس بند دی. خلک هم حیران دي چې دا استاد باندې څه کوي شو ولاړ. وی چې بیا مې دم درېیم ځل مو د بډی غم کولو شو. چې څلورم ځل مې دم و چوپ مې کړی د کوندو والا هم کولو شو. چې پنځم ځل باندې مې دم و چوپ مې کړی خپو والا هم کولو شوه. بلکل وجود مې ازاد شو. خو چې د خپو هغه کلی سینګ کولو شوه نو په هغه مجلس کې چغې شو. یو سړی پرېوت په هغه میدان. چغې شوې شور شو. هلکه سړی بېهوشه شو. خلک ورته راغونډ شو. زه په تقریر کې ولاړ. هلکه څه چل پوه شو. وی سړی بېهوشه شو. چې مو کتل سړی مړو په هغه مجمع کې. په ځان مې غلی که چې اوس غږ مه کوه څه چل خو شو. زم پوهېږم خو اوس دم نور ما ته پته نه لګي چې څه لوبه په دې سړي شو سړی څوک و. خلکو یې څه چل وکړي نو بس ما خو وجود بل شانتې و الله ختمه. څوک پرې پوهېږي چې سړی پرې مړ یوړ. چې واپس د بنګال نه رالم خپل استاد ته میل و. وی هغه ما ته وی چې دغه هغه کوډګرو جادوګرو چې پته یې کوډه کون. ستا هغه د مرۍ کړی چې کولو شو د هغه سپو ته پرېوته. او چې دم دې بیا ووی زورور هغه سینې والا کولو شو د هغه کونډو ته پرېوته. او چې بیا دې هغه بله ووی هغه د هغه بډو ته پرېوته. او چې بیا تا بله ووی د کوندو هغه کولو شو د هغه دې تینې ته پرېوته. او چې بیا تا اخري دم ووی د خپو والا کولو شو د هغه مرۍ ته پرېوته. خدای پاک مردار که مړه شو. انده نو دا کوډ او سحر دا ډېر خطرناک شی دی. ګوره په دې کوډ او سحر کې دومره خطرناک اثر دی چې دا سړی لیوني کړي. پوره مبارک وجود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کوډ شو. او یا څلوېښت ورځې یا شپږ میاشتې یا یو کال په وجود مبارک یې دا اثر و. یو ځل حضور پاک مبارک ودو چې راپاڅېده نو عایشې بیبي ته فرمایي د بخاري شریف حدیث دی. یا عایشې ما ته رب العالمین د خپلې بیمارۍ علاج وښو. هغه څنګه د الله رسوله؟ وی دوه فرشتې راغلې یو مې خپو ته کېناسته او یو سر. دا قاعده یاد ساته چې د پیغمبر له الله یو شان ورکړي. ټولو پیغمبرانو له د هغې سترګې ودي او زړی بیدار. زړی بیدار یې الله ته توجه کوي. ولې هر وخت په خوب کې هم په پیغمبر وحې راتلی شي. د دې وجې نه د پیغمبر خوب هم ګورې وحې ده. رښتینې خوب یې وي. هغه یوه فرشته د بلې نه تپوس کوي چې په دې سړي څه چل شوی دی. اوس نبي علیه السلام ته یې اوري. بله ورته وایي کوډه پې شوې ده سحر. بل ته بیا تپوس کوي چا پې کړې ده؟ وایي د لبید نوم. بیا تې تپوس کوي په څه کې؟ وایي د دې د سر مبارک په ویښتو.
او د ګومنځو غاښې او ستنې او مومو کې بند شوي بله فرشته ترې بیا تپوس کوي وی دا کوم ځای کې دا کوډه خښه کړې ده وی دا په بنو دریق قبیله کې له بیرې ځي اروان پکوي کې کوډه خو معلومه شو بیا ته فرشته تپوس کوي وی دا به په څه ختمېږي وی دا په دې دواړو صورتونو قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا چې کوم په مکه مکرمه کې نازل او نبی علیه السلام ته الله یاد دهاني وکړه ورته یې ور یاد کړل چې په دې کې د شیطان او د پیري دم هم شته او د کوډه د سحر دم هم پکې نبی علیه السلام مبارک ځان سره صحابه کرام واغېسته او هغې کوي له لا یو صحابي ورکوس که او د هغه دو تیږو د منځ نه هغه کوډه راوویسته اوس ورونو دا یاد وساتئ چې ویښته له څوک غوټه ورکړي نو هغه د چا پلار هم نشي سپړلی که سپړدلي کېږي ویښته به اوشلی خو غوټه به ونه سپړی او 11 غوټې وې لږې هم نه وې نو چې نبي علیه السلام مبارک به یو آیات ولوستو او اتفاقا د دې صورت د دواړو صورتونو آیتونه هم ور 11 دي چې دا یو آیت به یې ولوستو قل اعوذ برب الفلق او چف به یې کړې نو غوټه به وسپړدلی شوه نو چې بیا به یې وي من شر ما خلق چف نو بله غوټه به وسپړدلی شوه نو چې بیا به بل آیت ووی نو بله غوټه به وسپړدلی شوه 11 آیتونه پوره شو او 11 واړه غوټې کولی شو چې نبی علیه السلام مبارک راغی عایشې بیبي ته فرمایي عایشې وی رب العالمین مې وجود داسې کولی وکړه لکه چا چې څه شی تللي او پرې نه دي او یا عایشې وی د هغې کوي کې دا کومه کوي کې دا کوډه ښخه وه د هغې اوبه داسې وې لکه نکري دي چې څوک خشتي اوبې داسې بد شکله وې او هغه کوډه چې په کوم کوي کې ښخه وه د هغې کوي په غاړه کې د کجورو کوم باغ و د هغې بوټي داسې بد شکله و لکه د شیطان د سر په شان دی زمونږ پښتانه چې چاته د چا تشبیه ورکوي د بد شکله وی دا پلانکي دا مخ داسې دی لکه د خر هلکه وي ستا خو لکه د سپي په شان شکل دی او عرب وی کأن رأسه رأس الشیطان وی د پلانکي دا ستر داسې دی لکه د شیطان په شان شیطان خو چالي دی نه دی خو د انسان دا سوچ وی چې د شیطان به ډېر قبیح او مردار شکل وی نو حضور پاک مبارک وفرمایل وی هغه کجورو هغه بوټي داسې بدرنګ او بد شکله لکه د شیطان د سرون زموږ علما له دې نه معلومه چې د کوډه اثر په دې جماداتو او نباتاتو هم کېږي په اوبو باندې هم ور اثر کوي او په بوټو باندې هم کېږي چې کوم ځای کوډه ښخه شوه هلته چې کوم بوټي دي او کاڼي وي په هغې هم اثر د حضور پاک مبارک پشته اخلاقو ته ګورو عایشه بیبي ورته فرمایي وی د الله رسوله دا کوډه چې چا کړې وه راته الله وښول وی او عایشې د لبیک ډونه دي نو ته د هغوی نه انتقام نالې بدل دې واله ضرر ورته ورسوه وی عایشې زه الله ته م جوړ کړم نو ولې چاته ضرر ورته داسې خشته ښکلی اخلاق د نبي کریم صلی الله علیه وسلم الله دې مونږ کې داسې ښوي پیدا ما تا ته م الله بیماري جوړه کړه ټیک شو چاته ولې تکلیف او ضرر ورته د دې صورتونو درېیمه فایده څه شوه وره ما درته یو خو د پیري دپاره دم شو دویم د سرکشه شیطانانو دپاره دم شو او درېیمه فایده یې څه شوه د کوډې او د سحر او د جادو دپاره هم دم شو دا چې لولې رب العالمین به در باندې د جادو اثر نه کوي د کوډې د اثر نه به خلاصې د تعویز د اثر نه به خلاصې دا یو استان دم شو که څه ضرورت ته چې تور کیلې نه په اوبه کړم او ته به د زه راته ځای نه ښیم او ما ته پته یو دغه راته نه ښیم خو یو جادیدر ما ته معلوم و یو تعویزګر یو زنانه و تعویزګر زمونږ ماشومانو دا ماشومان هر ځای ته ځي والو خو ما ته اوس هم یاد نو خلک به وله راتلل او په هغه ورځو کې به یې په 50 روپۍ او په 80 او په 70 روپۍ خلکو له تعویز کوه هغه چاله ما معلوم کو ځکه چې عام زنانه به لاړې نو هغې به وې وی کټ کې څادر پروتي ښه مزېدار ښکلې هوا صفا څادر او دا ښځه هم کینې چې په چا تعویز یې هغه هم کینې
او اناګانه د بره نه تعویض پکې راوغورځي تعویض کې نه بوډاګې جوړې او پکې ستنې منې منډلې وګوره که نه دا راباندې تعویض شوی نو د خلکو به یقین راغی چې د کوټه کې خواړو څوک شته دی نه دا تعویض د کوم ځای نه راپرېوت نو ما زه خو ماشوم ورننوتم هغه غلا مې معلومه کړو دې چغې راپسې والې خو هغه هلته مې ولیده هغه په دیوال کې تورې کړو پورې او د پلاسټک پیپ یې پکې ایښود نو دا هغې طرف نه به ورته یو انسان هغه یې ودرولی و نو چې هغه تعویض دی په هغه پیپ کې کېښود نو ټوکې به یې ورکړو نو تک به شو دې کټ ته به راپرېږد نو ښځې خو پښتانه وایي خفه کېږي دې نه دا ښځې وي که پوه دې نه وي ته کل به یې کوو یو روپته نه ویم نور پې تاسو خپله کوئ یا ما سره جګړې کوي راځي راپسې کور ته ټوله دا جادو دی او تی به تعویض راباندې چا کړی دی لوی مصیبت جوړ او چې ورشې ته چل شوی دی تا باندې چا کوډه کړې د برسرې ښځه ده توره غټ غټ ویښتې دي او ښه درنه ښځه هغې در باندې کوډه کړې او ستاسو د کور نه نور خاته طرف ته وتي نور خاته طرف ته خو په زنانو کې خامخا بعضې وخت کې زنانه چې تر ګومندي کوي نه ببري او بعضې ښځې خامخا تورې کړي غټې کړي نو بس کله په یو شک کوي دا راباندې پلانکی کوډه کړې کله په بل شک کوي دا راباندې پلانکی کوډه کړې ده نو دشمني والا بیا پیدا کړي جګړه والا جوړه کړي او تعویض دی که بعضې خلک ګورې دا چیم کوي تا ته به وایي تعویض در باندې چا کړی لاړ شه او تا د پلار د قبر سر وکنه والته به تعویض پروت وي هغه دا ظالم په خپله ترې هلته یې ښخ کړي یې ته ورشې نو بس خبره وکړه تعویض مې پوره یقین راشي وګوره که زما د پلار اوس د پلار د قبر تر ته د تعویض ته کار او دا د ګنټګر کې ما اورېدلي لیدي مې نه دي خو اورېدلي مې دي دا ګنټګر نه ده د سپلو د بازار څه دی نو شیلاله بشیر صاحب ما اورېدلي چې دغلته کې دا فقر کېږي بازار دا ځي دا تعویضګر دغه ځای نه یې راوړي خدای ته وګورئ د الله په کتاب تعویض حق دی بالکل تعویض زمونږ انکار نه کوو د بیمارو دپاره که یو سړي بیمار هغه یو آیت د قرآن حکیم څوک ولیکي تاکس ورته وایي او هغه اصول یې او بیوس کي نه فایده شته یا یو انسان دی هغه بیمار دی مشکات شریف یو حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به صحابه کرامو ته یو دم خو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم چې دا وایه یو صحابي فرمایي وی زما هغه ماشومان چې هغوی به دا آیت ویلی شو ځکه په عربۍ خو هغوی پوهېدل نو هغوی ته به مې دا دم وښو نو هغوی به دا لوستو په ځان به یې چوپ کو او کوم ماشومان چې هغوی دا دم نشو زده کولی وی دا ما په کاغذ باندې ولیکه به مې وله راغونډ کړو په غاړه کې به مې ورته واچوي او دلته زمونږ پښتانه خو په عربۍ نه پوهېږي د ماشومانو که مثال دي د عربۍ ژبې ځکه ځین چې ماشوم په هغه زمانه کې په عربۍ نه پوهېده اوس زمونږ لوی خلک هم په عربۍ مشران هم نه پوهېږي یو کې یو سړی تعویض ولیکي د نظر دپاره مثلا یا د بیمارۍ دپاره یا د بل تکلیف دپاره او په غاړه کې څوک واچوي خو یاره هغه تعویض کې دا الله نمونې مثلا یا د قرآن حکیم آیاتونه پکې غلط الفاظ پکې نه او دام ستا یقیني چې جوړونکي دا تعویض دلې جوړولو والا څوک دی دا الله لوی ذات دی نو هېڅ قباحت پکې نه تعویض لیکلی شي غاړې ته اچولی شي یو خپې ته ګورې تعویض وانهتی دا ډېر بعضې خلک یې تعویض به وکړي ماشوم له به یې خپې ته واچوي وي دا د ماشوم له خپې ته واچوه د خدای بدبخته که د الله نوم دې پکې لیکلي نه خپې پورې ته ځمکې ته راښکلي کېږي او ماشومان خو متیاز هم کوي د الله په نوم متیاز یې ولل دا ډېره لویه ګناه ده خپې ته به نه کوې بلې څاروو ته ګورې تعویض په غاړه کې وانهچي ځکه دې کې اکثر د الله نوم ولیکي نه هغه څاروي خو بیا په متیازو کې مری راکاږي څارو له ډوډۍ دم کا ګوړه والا دم کا هغه پې وخوره الله به فایده ورته ورسوي نو که صحیح طریقې باندې صاف ولیکلي چې زموږ مولوي صاحب د الله تعالی وبخښي هغه به خلکو لیکل رب العالمین به شفا ورکول خو هغه به ورسره یو ټکی وی ګورې اثبات ویل هغه یو واقعه بیان کړې وه دارالعلوم دیوبند په دې کابرو کې د یو مشر عالم وی هغه له یو سړی راغی ورته ویل چې ما له تعویض ولیک سر مې خوږي نو هغه ورته ویل چې یاره اوس ته ما له خو تعویض نه راځي وي نه ما له به ته خامخا لیک نو هغه تعویض یې وله ولیکه او په هغې کاغذ کې یې وله ولیکل میں جانتا نہیں مانتا نہیں
زه پوهېږم نه، دی اوس نه مني. هغې والا کاغذ بند کو، هغې والا ورکړه چې ورې که سر کې هغه ځوانان که هغه هلک خدای پاک جوړ کړه د هغه بیماری. خو چې چا به سر خوږېده پلانکي سره تعویز دې راوړی، تعویز دې توپی کې کېښود، الله به جوړ کړه. دې مولانا ته پخپله چې ته په سر درد چې په سر یې درد شو، سر یې نه خوږېد، نه ترې کېده، بعضې نیم فیرې غوندې درد شو. دی یاره فلانکي سره یو تعویز دی، هغې سره سر ښه کېږي. وایي تاسو راوړئ چې چې هغه سر کې هغه تعویز کېښود، د ده خدای پاک سر جوړ. نو د مولیانو په ذهن کې اوس وچې چې راشه دا د تعویز سره خو الله تعالی فایده راکړه. ګورئ شفا ورکوونکی الله دی. راشه ویې پړه چې چل خو دې زده کړو چې دې کې څه دي. कि वे पर तुम दादा तावीज़ों पर के लिए मैं जानता नहीं और ये मानता नहीं. زه پوهېږم نه دی مني نه. ګوره هغه خپل تواضع دی، هغه عاجزي شوه او د هغه عقیده شوه، دا عاجزي شوه رب العالمین پې شفا ورکړه. مولوي صاحب دی الله تعالی وبخښي، هغه به یو ټکې وي، هغه به وایي چې سړی ناجوړه چې نو 3 کاره دې کوي. یو کار خو دا کړي چې دم درود دې استعمالوي، یا ساخت شو یا دم شو یا د ښه تعویض چې هغه د قرآن په آیاتو باندې یا د الله په نومونو باندې مشتمل وي. یو دا کوه. دویم خیرات کوه، صدقه. او دریم دا دی چې علاج کوه. وایي چې علاج کې و هغه به وایي د مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه والد صاحب و. د مولانا زکریا صاحب څه د فضایل اعمال کې لیکلي، تبلیغي نصاب. د ده والد صاحب ډېر لوی حکیم و، ډېر زبردست حکیم و. نو د هغه یو دم و، هغه چې به چا باندې دم چوکو نو دا الفاظ یې په آخر کې پکې وي. نو مولوي صاحب بم وی خلکو ته وي دا دم په ځان چوک کوئ. وي چې کله دارو خورئ که نه نو دا به عقیده نه ساتئ چې دا دارو ما جوړه. دارو خو څوک نه شي جوړول، جوړونکی څوک دی؟ الله. د دارو کې شفا خو الله چي، پر استاق کې او په تعویض کې شفا الله تعالی چي، معطي حقیقي رب العالمین دی. نو چې دارو وچې نو دا دم پې چوکو په ګولو کې هر خر او ډاکټر هر دو برابر او جوړونکی الله. خو ډاکټرانو مخکې ونه رایې ګورې، خر او ډاکټر هر دو برابر. دا د مولانا زکریا صاحب د والد صاحب دم و، جوړونکی الله. دا حقیقت دی. لوی ډاکټر به وي، لوی ډاکټر به وي او لوی سپیشلیست به وي. خو چې په خپله ناجوړه شي، بعضې وخت پلار ناجوړه شي، ښځه ناجوړه شي، بچی ناجوړه شي، د مخکې ته ساه خېږي، بیا د ده نه هغه ډاکټري ختمې د حیوان په منځ دی. داسې ده که نه ده؟ دا خو چې الله وغواړي د ده په لاس کې شفا واچي، په دارو کې شفا واچي. خو چې الله ونه غواړي ته نه شي کولی. دا خو یو لطیفه مې درته و. نو دې تعویضونو باندې په دې پیسو دا کوږه دا کوډ والا سحر والا تعویضونه درته یادو. پر یقین مه ساتئ چې ته عالم له لاړ شه، یو نیک انسان له لاړ شه، نو که تعویض دې پکار یو ماله تعویض وکړه یا په ما دم واچوه، هغې کې څه فایده دی. هغه سړی چې هغه په دوکان کې ناستي مونځ نه کوي، هغه ښځه چې په ځان پیریان دي را باندې او خاپري دي را باندې، نه مونځ پېژني نه روژه پېژني، او خلکو نه چرګوټي مرګوټي غونډوي، هم تم خدای په قهر شوي. حرام مالی حرام بود بجای حرام رخت، حرام مالی په حرام لار شي. دې نه ځان ساتئ. آسان دم دی د رب العالمین د کتاب. دواړه صورتونه دي. که درته یاد وي په خپله چوک کوه، که درته یاد نی نو ملا ته ووایه وایي دا چوف کو په ما باندې ولو. خبره خو قل اعوذ برب الفلق معنی څونه مزیدار. الله ذوالجلال نبی علیہ السلام ته فرمای، یا هر مسلمان ته فرمای، ووایه پیغمبره اعوذ ز پناه نیسم برب الفلق په رب د سبا. هغه الله کې د سبا رب دی. اوس الله خو یوازې د سبا رب نه دی، د دې ټولو کائناتو رب دی رب العالمین. د دې سبا دا ذکر پکې ګوره په اول کې را. زمونږ دا علما لیکي وایي سیند کې سبا راوخېږي نو په دې کائناتو کې یو انقلاب راشي، تیاره ختمه شي او رڼا روز پیدا شي. په دغه رنګې دی هلکې به سوچ کوې چې یا الله په ما د بیمارۍ تیاره د خدای دا رانه ختمه که او د روغ صحت رڼا را باندې راوله. د دې غمونو د تیارې نه مې الله خلاص کا
او د خوشحالو رڼاګانې را باندې راول. دویم د سبا دا وخت ډېر برکتي وه. حضرت یوسف علیه السلام پیرچیرونه کله میلو شو او بیا وله دعا غواړي یعقوب علیه السلام، بابا مونږ نه غلطي شوې ده، مونږ معافي غواړو، مونږ له د الله په دربار کې بخښنه غواړه. نه وله فرمایي وی سوف استغفر لکم ربي، وی ان قریب زه د خپل رب نه دله بخښنه غواړم. سوف لږ ساعت پس دله دا بخښنه غواړم. زمونږ مفسرین لیکي وی دا مهلت یې ولې ورکړه، په هغه ساعت یې دعا ونه کړه. وی دی د سبا د وخت انتظار کو چې د سبا وخت خو ډېر قیمتي د برکت وخت دی، الله پکې دعا قبلوي، نو چې هغه وخت راشي دعا به دله وغواړو. والمستغفرین بالاسحار، نیکان بندگان چې د الله نه بخښنه غواړي پېشمني پاسي او هغې وخت کې الله ته فریاد دی. او یو حدیث پاک کې راځي چې رب العالمین د دې اخر شپې د سبا دې وخت کې د الله رحمتونه دې لومبي اسمان ته راکوزي او الله په خپل اواز کوي. څوک بخښنه غوښتونکي شته چې زه وبخم، څوک رزق غوښتونکي شته چې رزق وله ورکړم، څوک سوالګر شته چې ما نه سوال وکړو زه دعا قبوله کړم. دغه وخت ډېر قیمتي وخت د انسان په عبادت رب العالمین په دغه ټیم ډېر خوشحالېږي. مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلې ډېره د عبرت ته. وی دا سپی او ګډه کیلې چې ده، سپی چې لنګه شي دا هم 6 میاشتې کې لنګېږي او ګډه چیلې هم په 6 میاشتې کې لنګېږي. خو چې سپی لنګه شي نو ډېر زیات بچي راوړي او ګډه یا کیلې چې لنګې شي نو یا یو بچي راوړي یا 2 راوړي، زیات نه راوړي. نو بچي د سپو زیات پیدا کېږي او د ګډو چیلو کم پیدا کېږي. بل ګډې چیلې حلالېږي ډېرې او سپي نه حلالېږي. ګډې چیلې قصابان څومره حلالي، په دې کلو کې څومره خلک حلالي، په حج او په عمره کې بیا خو په لکونو حلالي. نو عقل څه وایي چې سپي دې ډېر وي او که ګډې چیلې دې ډېرې وي؟ تاسو ووایئ. سپي دې ډېر وي ځکه بچي د سپو ډېر پیدا کېږي د ګډې چیلو په نسبت، او سپي نه حلالېږي او ګډې چیلې ذبحه کېږي ډېر. نو په کار خو دا وه چې سپي ډېر وي او ګډې چیلې کمې وي. حالانکې مونږ چې ګورو نو سپي کم دي او ګډې چیلې زیات دي. ټول کلي کې چې سپي راغونډ کې 100 بني، دلته محله کې 2-3 سپي، هر چا کور کې خو سپي نه او که چا کروي کې سپي وي. او ګډې چیلې په دې غرونو کې خو توسان او په دې بانډو کې په هر یو کور کې 1-2 ګډې چیلې وي او بیا رمې یې ګرځي. د سپو رمې چې تللي د ګډو چیلو دا رمې ګرو. وی دا ولې؟ نو مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لیکي وی دا سبا برکت دی. وی ګډه چیلې د ټوله شپه ودی او چې پېشمني شي نو دا به ویښئ. ته چې ګډې چیلې ته ځي تپوس دې وکړې، پېشمني به ده اوچته پاتې خپله ګیا به کړې او سپی به ټوله شپه منډې وهي، خو چې پېشمني شي نو دا خدای والي به یې د پروتې دي. دا د سبا برکت. د ګډه چیلې سبا کې ویښې الله نسل زیات کړی دی او سپي په سبا کې ودي نو په نسل کې برکت نشته. نو زه پناه نیسم په رب د سبا من شر ما خلق، د شر د کل مخلوق نه. څومره مخلوق چې دی، که هغه انسان دی او که حیوان دی، که زمری دی او که ګوډګر دی او که جادوګر دی، دې نه دا معلومیږي چې د کل مخلوق شر د الله په قبضه قدرت کې دی او د کل مخلوق د شر نه به دې څوک بچ کوي؟ جواب راکوه، الله به دې بچ کوي. ومن شر غاسق اذا وقب، د شر د تیارې شپې نه چې دا تیارې راخوره شي. لکه کوډ چې عموما سړی کوي یا ښځې کوي نو په شپه کې کوي او په تیاره شپه کې کوي. دشمن چې په سړي حمله کوي د شپې کوي، په تیاره شپه کې کوي. غل چې په سړي حمله کوي، کنډر چې څوک کوي په تیاره شپه کې کوي. ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر النفاثات فی العقد، د شر د هغې نفسونو نه چې هغه په غوټو کې پوکي دی، کوډګرې ښځې ته مراد دی. او د شر د کینهګر نه چې کینه خپله ښکاره کړي. ولې؟ ځکه که څوک په چا کوډه کوي، سحر کوي، نو د هغې بنا په حسد د پړه کې ورسره بغض او حسد. او ورونه ګورې حسد ډېر خطرناکه ګناه ده، الله دې مسلمان وساتي. یا حدیث پاک کې راځي وی د لیلة القدر په شپه رب العالمین هر مسلمان
چې هغه مخصوص وخت کې دعا وکړي نو الله ورله دعا قبلوي. لیکن کوم سړی چې بغضي حسدي دی هغه مخصوص وخت کې که د الله نه دعا وغواړي هغه دعا هغه له خدای نه قبلوي په هغه وخت. وایي د عرفات په میدان کې الله مخلوق بخي، ګناهګار هم الله بخي. فرشتې الله ته وایي الله دا پلانکې خو په مقصد ته راغلی، ده خو دې غرض له راغلی دی، دې خو ستا رضا له نه دی راغلی. ویه فرشتو دا چې کوم نیکان خلک دي په دې میدان کې ولاړ دي، دا ګناهګار چې دا کوم بې غرضه راغلي دا مې ورکره وبخل. لیکن حدیث پاک کې راځي چې کوم سړی بغضي حسدي دی د عرفات په دې میدان کې هغه الله ګورې په هغه خاص میدان کې نه بکي. الله دې مصیب منکسونه بغض او حسد. او زه عموما دا خبره کوم چې د بغضي او حسدي انسان دپاره دا تازه ډېره وتیله تلف وي، بل چا ته ضرر رسولی. که زه ډېر حسد او بغض وکړم چا ته به زه چا به څه وکړم؟ خپل نه به وکړم. او دا بغض او حسد ګورې پالې تېرال دی. دا علم، دا مال، دا ډول د عزت خو انسان له الله ورکړي. نو چې ته ورسره بغض او حسد کوې نو د الله په کار دی اعتراض وکړو، د خدای دا کار دی نه دی خو بدبخت. ښه دا بل صورت قل ووایه پیغمبر اعوذ زه پناه نیسم برب الناس، په رب د انسانانو نه. لیکن ناس د دې ټولو انسانانو بادشاه دی، اله الناس د دې ټولو انسانانو معبود دی، پالونکی معبود او د دې ټولو انسانانو رب دا څوک دی؟ یو الله دی. من شر الوسواس الخناس، د شر د هغه شي نه چې هغه وسوسې کوي او دوی بیا رستو کېږي هم، وسوسه هم دې ته اچوي رستو کېږي. دا د شیطان دم دی ګور چې د الله نوم والي دې رستو شي تښتي. الذي يوسوس في صدور الناس، او دا هغه شی دی چې د خلکو په سینو کې پړونو کې وسوسې کوي. دا دې څوک دا وسوسې ون؟ موږ وایو دا شیطانات دي که نه؟ نه، الله وایي من الجنة والنار. بعضې د پیري د ذات نه دی، دا شیطان د دې اصل پیری او بعضې د انسان د ذات نه دي. ګورئ بعضې انسانان تا له به راچي وسوسه به راته واچوي، فلانکې سړی ستا خلاف یې دا خبرې کولې، شیطانت درته وایي. هلکه چې زما په سر دلته جواب نشو ورکولی ما راله خفه کړې او ما ته الوې، دا شیطانت. ولې ما ته دا الوې؟ د مسلمان نه راله خفه کړې، داسې مه کوه. او حدیث پاک کې راځي د کوم انسان پر خوله کې چې دا دوه ژبې وي که نه، من کان ذا وجهین فی الدنیا، جو پړیقه یو ته یو فی بل ته بل ته وایي، کان له یوم القیامة لسان من نار، د قیامت په ورځ به د په دې خوله کې د اور ژبه تاویږي راتاویږي. نورونه دا دوه صورتونه یې الله ته خپل قرآن ختم کړی. او د انسان د دنیا او د آخر د فایدې شی دی. ګورئ تار کې پاسې د دې تلاوت وکړې، ماسخوتن کې سملی د دې تلاوت وکړې، په دې خپلو لاکونې چوک کې او په ځان یې دموې. څومره چې د دې تلاوت زیات کې د شیطانانو، د پیریانو، د پوډګرو، د سحر، د جادو، د دې د غلطو اثرو نه به د الله محفوظ ساتي. د دې نه ښه دم بل شته دی؟ نشته. او که یو انسان وایي زه خو ما له قرآن په ناظره نه راځي، نو چې صورت فاتحه و قل هو الله احد صورت ته یاد کړي دا هم یادولی شي. د استاد نه ماسخوتن یو ټکي یادوه که ایرت کل یاد که، په کبالت اعوذ یاد که، بل اوز رب الفلق ته یاد که. دا ته دومره ګرانه خبره خو نه په تنبا کې ناست یا قربان دې ټیک یاد دی. سندرې درته یاد دي چې د کیسټ نه د ریډونه یې اورې په ټک بیا دونه مضبوط دماغ مقناطیسي الله درکړي چې په یو استاد بیا یاده کړي. او صورت تشي یادو دا یاد کړه د خپل استادانو امامانو نه. او که ماشوم وي یا په خپله درته تکلیف ورتي نو ما راته وایي چې تی دم اچول وره. بعضې خلک د دمونو نه ګور انکار کوي، دا غلطه خبره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ځان په خپله دم اچول یې، خپل بچي به یې دمول، حضرت حسن او حضرت حسین صحابه کرامو ته دمونه خولې دي. نو صحیح دم چې د قرآن حکیم آیتونه وي یا د الله نومونه وي هغې نه تعویض جوړ کې یا دا دمونه استعمالې په دې کې فایده شته. او هغه دمونه چې هغه کوډی، سحري، جادوي، هغې کې د شرک الفاظي، هغې کې کفریا الفاظي، د الله نوم یا د قرآن یا د پیغمبر هم د حدیث په الفاظ پکې نه، د هغې نه ځان ساتل پکار. نو دا دواړه صورتونه الله په قرآن ختم کړي دي، زمونږ د دنیا او د آخر فایده پکې ده. ښه دا دواړه یاد کړئ. دعا وکړئ چې رب العالمین زمونږ نه راضي شي. یا الله مونږ د هر قسمه بیمارو نه محفوظ، الله سحر نه مو ساتي، د طود نه مو ساتي، د جادو د تعویذونو نه محفوظ کړي. رب العالمین د دواړو جهانو خیر هم نصیب، د دواړو جهانو د شر نه رب العالمین محفوظ وکړي.
په کې مردگان دي نن په دې ګاونډ کې د محمدین لالا قبر وفات شوی دی. دعا ورته وکړئ چې رب العالمین یې مغفرت نصیب او الله دې سفر د خوشحالۍ ډېر ښه بنیادم. نوی سوداګر و یو ماشوم مړ شوی و. هغې غریب میر بچي معذورې دعا ورته وکړئ چې الله وله خیر ورکړي. هغه نوی بچي رب العالمین جوړ خیر چې څومره مردگان وفات دي الله یې د ټولو مغفرت نصیب. الله دې موږ له دواړو جهانو خیر او خوشحالي راکړي. دواړو جهانو د شر نه دې الله محفوظ. الله دې زموږ په زړونو کې خپل او د خپل حبیب محبت کړي. رب العالمین دې موږ له د نبي علیه السلام په سنتو او په طریقو عمل نصیب. یا الله چې څوک حاجتمند دي حاجتونه یې پوره کړي. الله کله چې یو بل سره روانې دشمني طرفګانې په روغو بدله کړي. پروردګاره زموږ په دا خوله باندې په آخر وخت کې دغه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ګرانو محترمو اورېدونکو د فیق الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 129 نمبر کې خدمت تو په دې کې تاسو د سحر او جادو بیان واورېدی. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کې ترې اطراف روډ ترې فقیر خان ناصر خان عزت هوس ناصر خان او حیدر خان څخه ملاویږي. ټیلیفون نمبر دی 2529 خبره مې دې پورې کوله چې دم شو یا بل سیز روحاني سیزونه شو دې کې تاثیر څوک پیدا کوي؟ جواب راکړه الله به پیدا کوي. دا اسباب دي. نو هغه صحابي چې هغه لی راوسته هغه یې راوړه شکرانه یې ترې واخیستله او دم یې پرې واچو. هغه د قوم مشر په ټک جوړ شو جناب او هغه ګډې چیلې هغه کنده که هغه یې ترې دوته هغه یې ترې روان که. نور صحابه ورسره څه اختلاف ولره لکه دا دې څه کړل اخذت علی کتاب الله اجرا دا خو د خدای په کتاب پیسې واخیستې. قرآن کې خو الله وایي لا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا د خدای په کتاب پیسې به نه اخلئ او دا خو تا د خدای په کتاب صورت فاتحه دې ولوستله او دم دې پرې واچو سړی جوړ شو. دا دې څه وکړل د خدای بنده؟ فیصله په دې وشوه چې دې کې به ګوتې نه او په دې مزدورۍ کې لاړ به شو نبي علیه السلام ته. دا د بخاري شریف حدیث دی. دا حضرت مولانا صاحب محترم ناست دا شیخ الحدیث دی تپوس ته یې پی موجود ناست چې څنګه لاړل نبي علیه السلام له یې ودرېږه چې هغه فیصله وکړي بیا د هغې نه پس به دا پی کوو. که وایي چې قوم ته یې واپس که واپس به کوو، که وایي چې جیز دی جیز دی. نبي علیه السلام کو شریعت دی که نه حضور پاک مبارک شارع دی موجود دی هغه نه به تپوس وکړو چې نبی علیه السلام مبارک ته ورسېدل هلې ورته ووایي ریشیب دا چلې کړی دی. هغوی خندل مسکې شو. وایي تا ته هغه صحابي دوی تا ته څه پته لګي چې دا دم دی؟ تا ته پته لګېده چې دا دم دی؟ وی ډېر دی ښه وکړل. ان احق ما اخذتم علیه اجرا لکتاب الله ډېر بهترین هغه چې تاسو پرې مزدوري اخلی خو د الله کتاب دی که نه ښه شی دی حق شی دی. په ناجایزه مزدوري اخیستل ګناه ده. دا خو جایز شی دی. او اجعلوا لي معكم سهما مالم پکې ته مقرر کړي مالم پکې مقرر کړي. احق ما اخذتم علیه که تاسو پرې کوم ان اجر واخیسته بهترین شی دی. ډېر مالم پکې سره کړي. زمونږ دا مفسرین محدثین لیکي محدثین دا ولې پکې ته ترې واخیسته چې دا یو مستقل شریعت وګرځي مستقل شریعت وګرځي چې که داسې څوک کوي نو دا جایز دی. دې کې ممانعت نشته. تر اوس هغه 80 سال لګم حضور پاک مبارک د خولې نه ثابته شو که نه چې فاتحه کې شفا ده. نورو روایتو کې هم شته. آیت الکرسي متعلق راغلی دي که نه چې دا دې چوپ کړه په دان شیطان هم درنه تښتي او چې په کوم ځای دې چوپ کړه نو غل به هم نه راځي ډاکو به هم نه راځي شیطان به نه راځي. د بخاري مسلم روایت کې دواړو متفقون علیه روایت دی. اوس ته ویل که زه خو آیت کرسي د شپې لولمه شیطان خو مغسې مانه تاویږي را تاویږي او غل او ډاکو خو هم راځي. جناب جواب درته وکړم. دوه څیزونه دي دوه. یو ظاهري اسباب دي جسمانی یو باطنی اسباب دي روحاني. په جسمانی او ظاهري اسبابو کې د عقیدې ضرورت ني لکه د اسپرین ګولۍ یا پونستان ګولۍ یا بل دارو درمل چې ته خورې دا جسمانی ظاهري اسباب دي. لیکن عقیدې جت نشته. که عقیده دې پې شته او که نشته خو چې د اسپرین دې وخوړه نو خوله به درنه وباسي پونستان دې وخوړه نو خوله به درنه وباسي. داسې ده که نه ده؟ ډوډۍ دې وخوړه لوږه به دې ختمېږي اوبه دې وکړې تنده به دې ختمېږي. عقیده دې پې شته او که پې نشته. موټر کې کېناستې او ډرایور سټارټ کړه نو پېښور ته به دې رسئ ظاهري سبب دی. که عقیده دې پې شته بیا هم دې رسئ او که دې پې نشته بیا دې هم رسئ. پکې دې چالو که هوا به کوي بجلی دې بله کړه بلیږي به رڼا به درته کوي. دا ظاهري مادي اسباب دي. که عقیده دې پې شته او که نشته ظاهري مادي اسباب عقیده نه غواړي. دې عقیدې انکار کوي.
او روحاني اسباب چې کوم دي چې کوم باطني اسباب دي هغه اسباب چې هغه د الله او ستا منځ کې نسبت پیدا کوي کنیکشن او ربط پیدا کوي هغې کې عقیدې له دخل دی نو که عقیده دې پې نو کار به دې کېږي او که عقیده دې پې نه به کېږي یقین تونه مضبوط دی هغه به بهترین کار کېږي یقین تونه کمزورې دی لیت کار به کېږي نو فاتحه کې شفا شته بېشکه آیت الکرسی کې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي هغسې به صورت واقعه د فقر و فاقې علاج د دې سره فقر و فاقه حضور پاک مبارک فرمایي ختمیږي او دمونو سره فایده شته بېشک ما درته ووایي تاثیر الله دی خو دا عقیده یقین غواړي ته غواړي محکم مضبوط یقین غواړي مضبوط عقیده غواړي نو کار به دې کېږي پوره روحاني اسبابو کې یقین نه دخل شو او که عقیده او یقین دی نو فایده به نه ورکوي تعالی انا عند ظن عبدی بی حدیث قدسی دی نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې په ما بنده ټینګ ګمان کوي هغسې به کوم ورسره تا به ذهن کې دا سوچ راځي چې دا صورت فاتحه د حضور پاک مبارک د خولې وینا ده خو دروغ نه وي رښتیا وي یاره که مې په چوپله خامخا به جوړېږي او موږ لیدلي دي بعضې خلکو سره اجازې وي زموږ په دې عمرزو کې یو تړی و مړ شوی سید احمدشاه صاحب دی ورته وی هغه سره اجازه وه زموږ باباجي له به راته د هغه په کوندو درد و نو په کوندو به یې وله دم اچو او دا چې شمدیز واقع ده او د دنیا ګوان درته پیش کولی شم هغه به څنګه دم اچو هغه به دا چلو که چې لور به یې راوړ او په اور کې به یې ګرم کو څپیا کې او سکاره به یې راوړل پکې چاړه یا لور به یې پکې ورکو هغه لور به داسې شو چې تت تور به شو رنګ به یې بلکل بدل شو بیا به یې هغه لور راواغېسته او په ژبه به یې راښ که لاول به یې په ژبه راښ که یاره په خدای یقین کو جومات کې ناست یم چې د ژبې به یو سترخ نارې کړې لوګي به یې وکړل بیا به یې هغه چاړه او لور راواغېستل په دې تلي به یې مږه او دې تلي به یې دا لوګي کړ دوخلې به ترې ختې هغه پونده به یې راواغېسته وه به یې زمونږ د باباجي په هغه کونده یې د پاسه کېښوده هغه به خوله کې څادر منډلې و مونږ یې ولې دا دل کوي یې دا وجود کې مې دا اور راننوځي دونه تاو کوي بیا به ترې هغې نه صوبه موبت ورځې وبهېدې وبهېدې الله به جوړ کړو دا زما چې شمدید واقع دی اور کو سوځوونکې زه وله لاړم مې ماله دا اجازه راکړه وی ډېره ښه دربه کړو 1500 کرته د جمعې په شپه درید شریف ووایه هم ویې بیا راشه چې لاړم چاړه یې راواغېسته اور کې یې ګرمه کړه وی دا واخله او په ژبه راکاږه نه دا قصرې پکې نشته زمونږ خو دغه یوه ژبه ده لا پښتونه خو مونږ کار نه کوي دی زمونږ خو دغه ژبې سره تعلق دی دا کوم شریعت کې دي ما ته یې ګوره بیا دې پکې شریعت خبره راوسته دا به په ژبه راکاږې یې هغه چاړه یې راواغېسته او ژبې ته یې کش یې ته یې ویسته زه هلته ترې وروسته شوم دومره هغې یو کش نارې کړې موخړې ترې پورته شوې وی مې په خپه راکاږم خو په ژبه نه راکاږم ما ته یې که خپې لري یوړه دی لږ وځئ تا یقین مضبوط نه دی لاول به په ژبه راکاږې او راکاږه ته ما ته وې ما یې دا شی نه کوم ژبه نه راکاږم اوس د ژبې نه خلاص شم مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه الله جدا علم ورکړ زما دا خپل سوچ د تېرې د دغه خپلې زمانې مجدد او مجدد هغه لیکلی دي چې د جنت کوم او وعظ به یې کو یو ځل د بسم الله الرحمن الرحیم فضایل بیانول نو ډېر زیات جوش کې را ملا صاحب راغی بسم الله الرحمن الرحیم کې دا برکت دی